د لغمان والي وایي په دې ولایت کې فرهنګي او علمي برخو ته پاملرنه زیاتوي. لغمان والي رحمت الله یارمل د لړم په 22مه نیټه په خپل کاري دفتر کې چې پر مهال د ولایت مرستیال والی الحاج شهزاده مظلومیار هم شتون درلود، په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار پوهاند لال پاچا ازمون او یو شمېر فرهنګیانو سره لیدنه وکړه. راغلو فرهنګیانو د لغمان د والي روانې هڅې وستایلې او له دوی وغوښتل چې په دې ولایت کې د فرهنګ برخې غوړېدا ته لا ځانګړې پاملرنه وکړي. په ورته مهال لغمان والي رحمت الله یارمل په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر له ستر سلاکار پوهاند لال پاچا ازمون څخه مننه وکړه چې د فرهنګ او ادب کور سمسور لغمان ته سفر کړي. هغه ډاډ وښود چې په دې ولایت کې به علمي سیمینارونه زیات او فرهنګي چارې لا ګړندۍ کړي. د دې ناستې پر مهال پر یو شمېر نورو علمي او فرهنګي موضوعاتو بحثونه ترسره او نظریات شریک شول. محمد رسول نظری، هیرو ټي وي، مهترلام.